نبی علیہ السلام وی ما جنت ولیدو فی المنام او فی لیلۃ المعراج، یا په خوب کې یا د معراج په شپه، دا دوه موقع وی جنت می ولیدو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپش وی ولی خپش وی چې زه د سره وینو خمو ما بم لیدل. نبی علیہ السلام ورته ته ولی خپکی ابو بکر صدیق ما چې کم جنت لیدلې دی دا په ټول امتیانو حرام دی چې د سو پوری ورته ته نه تلې، بس دې ته بل څوک ستانه مخ کې تلې نشي، ستانه مخ کې تلې نشي. ته خو ورشر صحابي نه مخ کې جنت تک، ته خو ورشر صحابي نه مخ کې جنت. نبی علیہ السلام صحابه ته وی بختور نو ام قربان زار د صحابه نه 1000 بار قربان. نبی علیہ السلام ورته وی د جنت اته دروازې او هر عمل والا په خپل دروازه داخلي، هر عمل والا با چا روجی دی نیونی جا با پر روجو پا دروازه ده، چا منزون ډیر روخی جا با ده منزون پای ورش. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی دسی با پکی سوکی چه ارا دروازه با ورطا آواز کی، دسی بم سوکی پکی لکا چه هر دروازه با ورطا آواز کی. نبی علیہ السلام ورته وی وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، زما امید دے چې هغه به صرف تی چې اره دروازه به. ابوبکر صدیق ته چې جنت ته ځې ستا ټیم راشي هر دروازه به وی مرحبا مرحبا مرحبا، پخیر آلی پخیر آلی، هر کلی پخیر آلی، اتو واړه دروازې به د مرحبا آوازونه شي. دا به څوک جنت ته داخليږي؟ دا به ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی منکر راغی، چراغی نبی علیہ السلام ورته دسی وکتل وی انت عتیق اللہ من النار. تاسم خوشحالے گئے منگم کینو خډوډای وخورو خپ سور کیو، خبر نه یو چې الله اعلانو کې چې ومتاز اليوم ایها المجرمون، مجرمان تی سیټ تک داتی پډړه کوي خدای چې په کوم ډله کې به وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راخکارش نبی علیہ السلام ورته وی انت عتیق الله من النار، ته آزاد شوه د الله د اور نه آزاد شوه، بس ته بری. فیوم اذن سمی عتیقا، دا اغه ورځ نه پس زما د پلار نوم شو عتیق. خلق بیا ابوبکر صدیق نوی عتیق بیوی، عتیق مانا د جہنم د اور نا آزاد شبه صحابی. دنیا کے لیبل ته جنتی ته جنتی ته جنتی ته جنتی، مبارک شتب جنت تب جنت تب جنت. صحابی ورتوی سما اس ډیر خوخی حالا الله په جنت کی اس راک، اس میں ډیر خوخ. نبی علیہ السلام ورتوی الله بدر له اس در کی د سرو زرو بی او وزری بی تب پہ هوا لوزی، پہ هوا پہ کسان تب کے پہ هوا بگرزی، پہ هوا بتوری رو. صحابه والله ډیر لوی مقام ورکړي. صحابه نخپلی جبی راون غاړي، خپلی جبی ر صحابه په مدح باندې خیسته کوي. صحابه زمون د پاره معیار حق دي، کو زمون ایمان دی الله د صحابه د ایمان په شان برابر کړي. نبی علیہ السلام می سرونه شیندلی، سرونه یو صحابي وی نبی علیہ السلام ډوډۍ تناس چې اومه قتل کنا وی دی سالن کی د کدو ټنګرا پراته وا، وی نبی علیہ السلام دې سیدا نونای ګرځي د کدو دا ټنګرا پکې وو، پاغي پسې نونای ګرځاولا. صحابي وی چې ما ولیدو چې دې د کدو په ټنګرا پسې نونای ګرځي، وی د اق ورځ نواله د مرګ پورې بیا زما د کدو سره محبت پیدا شو چې دې سره د نبی علیہ السلام ما لیدلې و چې کدو ټنګرا پسې نونای ګرځاولا، ما د مرګ پورې د کدو سره پینا کړي و چې دې سره د امام الانبیاء ملي دی چې لاسه پسې ګرځاو، ما بیا د مرګ پورې کدو سره پینا کاوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناس د خپل ملګرو نه جدا کېدو، د جدای ټیم را منبر ملګرو ته حواله کېدو.
محراب ملګرو ته حواله کېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر حواله کو صحابه ته نو کېناس صحابه ته وی اے صحابه وراش په ما د چا حق پوری زد دنیا نظم بیا التحق نشم ورکول راشه ما خپل حق نواله عکاشہ ابن محسن ادرد رضی اللہ تعالی ما در باندې حق حق دی ویتا صفونه سیده کول په یو جهاد کې میدان جهاد کې د صفونه سیده کول مال دی پملا باندې گزار زلک بار ولاړم د صف تا صفونه نه کول نزد مال دی گزار نبی علیہ السلام ورته خو مال گزار راک وینا زما په وجود بیماری وا ما په هغه وخت کې قمیص لرکړې و چې تا مال گزار راک ما قمیص نو تا مال گزار راکړې خو په ملا دی قمیص نبی علیہ السلام ورته وی راشه مالم دی قمیص گزار راک اسی ملګری به پیدا کی اسی پیغمبر به پیدا کی راشه مال دی قمیص گزار مال دی قمیص گزار یو صحابی پاسه وی معافی کا تو ګورغه په منبر نشی کې ناشته ته به بدلاله په منبر کې ناشته نشو نه وی نه معاف عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې سلیکل کې او کچ درک چې سغواړي غدر کوم خو معاف وی نه معاف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس دې را پرې دوی بس ایمان معاف کی را پرې چراغ امام الانبیاء ورته شاخ کارا کړل مال گزار را پرې هغه چې مهر نبوت ولید کنه را منډې کړې په مهر نبوت خلا ولا مهر نبوت خولي الله حبیب ما ستانه بدلنا بس زډیر مد په انتظار مې ته د دنیا نه لاړ شي او زب په دې مهر خلا ولا نبی علیہ السلام ورته وی عکاشا تا زما مهر نبوت خل کو پتا باندې الله د جهنم ور حرام ورته د الله حبیب زم په دې انتظار کیو ما چې کله بسدا مهر خلوم چې الله را باندې د جنت ور حرام صحابه سره نبی علیہ السلام ځان ټچ کو وجود وسره وجود لګو چې کله دفن کو یو صحابي ځان نه ګوتمه قبر کې گزاره کړ روخته علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ما نه ګوتمه گزاره روایلم اجازت شته ورته اوشته وی چې ورخکته شوم ما نه ګوتمه گزاره شوی نه و ما گزاره کړی و ما نه گزاره شوی نه و ما گزاره کړی و مې چې د امام الانبیاء سره د ټولو نه اخیری زما وجود ولګي ما سره خپل وجود نه ما ور سره خپل وجود لګو چې اخیری وجود می د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولګي صحابه چې امام الانبیاء لیدل صحابي چاته وی پیژنې الذي بصحبه النبي صلی الله علیه صحابي ادرکا صحابي هغه چاته وی چې نبی له سلام لیدل او ایمان پیراوړې وی او په حالت د ایمان کې د دنیا نتلی ټول اولیاء د پیزار د خپو دوری ته نشي رسیدلی چې نبی علیہ السلام لیدلی دی په نبی علیہ السلام ایمان راوړی دی صحابه زمونږ د پاره معیار حق دي خپل جبي صحابو نه راټولې کې چې څوک د صحابو دشمن یا غب زمونږ دشمن ان شاء الله چې د صحابه سره دشمنی کوي زمون به دشمنی دشمن ورته ویلې دی او دشمن به ورته وایو دشمن به ورته ان شاء الله د مرګ پورې وایو ان شاء الله مونږ به صحابه سره خپل وفا کوو ان شاء الله تا حیات صحابه زمون مقتدا دي بأيهم اقتدیتم صحابه پس چې څوک لاړې په هدایت په هدایت به ټول بد صحابه کرامو سره دړه د وی خبینه کو ان شاء الله څنګه چې هغه مینا کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله دې ور سره زمون د ټول حشر کی